پاکستان سره د ټي ټي پي پرسر د معاملې حقیقت افشاء شو. د طالبانو حکومت تازه د ټي ټي پي پرسر له پاکستان سره د معاملې په تړاو څه ویلي، جزیات په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو د ټي ټي پي پرسر له پاکستان نه د 10 میلیارډ روپیو غوښتلو ادعا رد کړه. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا رد کړه چې طالبانو له ډیورنډ کرښې نه د پاکستاني طالبانو د لیږدولو لپاره له اسلام آباد نه د 10 میلیارډ پاکستاني روپیو غوښتنه کړې وه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له طالب چارواکو غوښتي وو چې پاکستان ته د وسلوالو د نه ستنېدو ضمانت ورکړي، خو یا د ډلې مثبت ځواب ورنه کړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د پنجشنبې په ورځ د دې ډلې مرستیال ویان ده حمدالله فطرت له قوله د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خبرو ته په غبرګون کې ویلي چې د تعصب ځای دی چې د پاکستان لوړپوړي چارواکي دغه ډول څرګندونې کوي. نوموړي د پاکستاني طالبانو د تحریک د انتقال اړوند له پاکستان نه د 10 میلیارډ روپیو اخیستلو خبرې هم رد کړې دي. د جیو نیوز ټلویزیون مشهور ویان حمید میر د چهارشنبې په ورځ له خواجه آصف سره د خپلې مرکې یوه برخه خپره کړې. په دې مرکه کې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي وو وروسته له دې چې طالبان واک ته ورسېدل زه افغانستان ته لاړم او د طالبانو له دفاع وزیر او د هغوی له نورو مشرانو سره مې وکتل. ما دوی ته وویل چې که ترهګر متوقف نشي موږ به اقدام وکړو او باید وروسته شکایت ونه کړئ. پاکستان له 3 کلونو راهیسې لږ تر لږه 2 ځله د افغانستان نه اوسنۍ سرحدي سیمې بمبار کړي دي. دغه هیواد ویلي چې د بریدونو موخه د تحریک طالبان پاکستان غړي دي چې په دغو سیمو کې پناه ځایونه لري، خو افغان طالبان د پاکستان دا ډول کړنې د یو بل هیواد پر حریم تیری بولي او په غبرګون کې د ورته بریدونو ګواښونه کړي.